قدرمن لیدونکو تاسو به زموږ تر شا دغه ښایسته مسجد ګورئ ماشاءالله په ډېر ښه ډیزاین جوړ شوی او تاسو به داخل کې هم د دې مسجد هغه ښکلاګانې ګورئ د دې هغه ښایسته ښایسته ځایونه به ګورئ چې ماشاءالله ډېر په ښایسته اندازه باندې جوړ شوی واقعیت چې ډېره خواري پرې شوي او ډېر زحمتونه پرې ایستلي دي او په دې کې چې هر چا برخه اخیستې وي الله پاک دې پوره پوره دوی ته اجرونه ورکړي حاجي صاحب شاه محمود مې تر څنګ ولاړ دی شاید ډېر خلک یې پېژني دی داسې څېرې سره هم اشنا وي د دوی کلي ته راغلي یو او دغه مسجد د دوی په کلي کې جوړ شوی دی حاجي صاحب ډېره مبارکي درته وي الله پاک دې پوره پوره اجرونه درکړي توسې ته هغه چاته چې دا مسجد کې زحمتونه یې ایستلي دي او په دا کې هر رقم برخه چې وخوستې ولا د اجرونه یې ورکړي الله دا عزت درکړي کروان صاحب تو سي تکلیفونه تو سي یادونه یا جمعتونه بغیر په خوست کې تو سي کوم خلکو سره کومکونه رسېدل دي کوم خلکو ته چې تکلیفونه کړي دي په کوم وورو کې ډېر خطرناکو ځایو کې تاسو لوټ شوي یئ نو تاسو څومره موږ وایو دومره د ستایل وړ یئ الله دې عزت ورکړي خوشحال دی ډېره مننه حاجي صاحب محترم الله مو خوشحال لره حاجي صاحب محترم دغه مسجد مې چاوال شروع کولو د کوم ځای نه مو شروع کړو څومره امکاناتو نه مو شروع کړو دغه دا داسې په اول وخت کې کروان صاحب چې دا جماعت موږ شروع کولو اول موږ داسې کوشش کړو چې دې ته موږ داسې ځمکه برابره کړو چې هغه ځمکه چې هر څوک په دا ځای کې ودرېږي باید المینځ عبادات ابداس دلته ستونزې نه وي نو په هغه وخت کې امکانات نه وو موږ ته دومره پاته نه لګېده چې موږ به دومره لوړ په مصرف نه ځکه مخته یې د وري وشوه تقریبا 22 میلیونه افغانیو خو شو کې دانې مصرف وشولو هېڅ دا لیدل نه وه خو بعض اعلی کورونه دي بیا چې هر چا موږ سره په دا کې که 1 روپۍ وي که 100 وي که 1000 وي که لاک وي که میلیون وي موږ سره کوم وخت کړی ده خدای دې نه قبول کړي امین امین ډېره زیاته مننه صاحب خوشحال اوسئ سلامت اوسئ الله پاک دې اجر ډېر کړي قدرمن لیدونکو واقعیت دغه مسجد ډېر په یو خوندور ځای کې جوړ شوی چې دلته نږدې شاوخوا یې مسجدونه نشته دلته به ډېر خلک راځي المنځونه به کوي دلته به اودسونه کوي هغه کوچني ماشومان دلته به قرآن زده کوي او دلته به لمونځ زده کوي د دې صدقه اجر هغه چا پسې رسیږي چا چې په دې جومات کې یوه ذره هم همکاري کړې وه ښه خبره هم کړې وي دې کې به انشاءالله دوی پسې اجر رسیږي یو بله یادونه کوم حاجي صاحب په دې باندې خبر ده چې موږ هم د خوست او د خلبسات په عمومي سړک باندې یو مسجد شروع کړی چې هغه هم ډېر په ښایسته ډیزاین باندې دی هغې باندې به انشاءالله ګډ کار کوو که څوک غواړي هغې کې موږ سره برخه واخلي کولی شي دغه مسجد خو هغه د ورسېدو چا چې په همکاري پکې کړې وي د ټول عمر دپاره د ابدي ژوند دپاره یوه لویه ذخیره جوړه کړله نو راځئ موږ سره هغه د خونې خوړ مسجد کې هم برخه واخلئ هغې کې هم همکاري وکړئ تر څو هغه هم جوړ کړو زموږ تاسې خویندې زموږ تاسې وروڼه چې هغې لاره باندې ځي او راځي په ارامه فضا کې لمنځونه وکړي او په ارامه فضا کې هغې ته خپل عبادات وکړي او اجرونه او ثوابونه یې موږ ته پسې ورسېږي حاجي صاحب ډېره زیاته مننه مبارکي درته یار یم الله مو خوشحال لره موږ تاسو پار وخت پار کې همکار یو که په جومات وي که اتیمون وي کار رقم وي موږ به انشاءالله تاسو سره خپل قربانۍ ته دوام ورکوو په نورو خوستوالو ورونو نه پښتنو ورونو نه مسلمانو ورونو نه که خارج کې دي که داخل کې دي دا غاک وکړو چې کروان صاحب سره اختیار چې موږ په خوست په ولایت کې تکلیفونه کې منډې کې د سره باید لوس یو کې کوماک سره وکړي چې دا یار دې ته خپل استحقاق ورسوي الله دې عزت ورکړي کروان صاحب اتفاق ته چې دې موږ ته منل وړ دي هېرول نه دي تو نه خلک ډېر خوشحال دي الله د دغسې کامیاب لري ارامه خوشحال لري الله دې عزت ډېره مننه لیدونکو دا خپرونه همدلته به پای ته رسوو تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم یو پیړۍ کې یې چې درې امپراتورۍ ماتې کړې مسلمان